خپلولی پالل صلة الرحم. خپلولی پالل څه ته وایي؟ یعنی مختصر تعریف یې دا دی د خپلوانو سره ښه کول، د خپلوانو سره ښه کول او چې د وسه دې څومره کېږي دومره خیر رسول دی خپلوانو ته، او چې څومره دې په وس کې وي دومره د هغوی نه شر منې کول، نقصان هغوی له نه ورکول، شر د هغوی نه بندول، دې ته وایي خپلولي پالل. د دې په عکس باندې دی قطیعة الرحم، خپلولي ماتول، یعنی خپلوانو سره ښه نه کول، د هغوی سره بد کول، د هغوی حق نه ادا کول، دا ټولې خبرې په دې کې دننه راځي. او دا خبره یاده ساتئ د دې نه مخکې چې موږ د قرآن او د حدیث نه په دې موضوع باندې دلایل شروع کړو چې جملتاً د خپلوانو سره خپلولي کول او خپلولي پالل دا واجب دی، په هر مسلمان باندې دا لازم دی چې دی به د خپلوانو سره خپلولي ساتي. او د خپلوانو سره خپلولي ماتول دا لویه ګناه ده، وړه ګناه نه ده، په کبیره ګناهونو کې شمارلی کېږي. چې خپلوانو سره خپلولي ماتې دا په عامو ګناهونو کې نه ده، دا په غټو ګناهونو کې شمارلی کېږي. او په دې به انشاءالله تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه او د هغې نه مخکې د قرآن نه دلایل واورئ. نو خپلولي پالل دا د هر مسلمان باندې لازم دی چې دی به خپلولي پالي. هم بیا د هغې تفصیل دی، لکه تفصیل دی چې ورشي په هغې کې به ډېرې خبرې دي. لکه مثال خپلولي چې څوک پالي د ده طاقت ته به کتی کېږي، دا خپلولي چې د چا سره پالي د هغه حاجت ته به کتی کېږي، دا خپلولي به په څه باندې پالي دې کې اختلاف راځي. لکه چې تاسو له یو مثال درکړم چې دا خبره ذهن کې کېږي. خپلولي خو په هر مسلمان باندې لازم دی چې پالي به. اوس ګور یو انسان دی چې هغه مالدار دی او د هغه رور دی غریب دی. اوس دی چې د ده سره خپلولي پالي نو په ډېرو طریقو سره به پالي، لکه د ده تپوس کول، د ده خواله تله، د ده احترام کول، د ده سره مرسته کول، خصوصا د ده سره مالی مرسته کول، دا خپلولي پالل دي. ښه خو که چېرته دا رور مالدار وي، دا یو مالدار دی دا بل هم مالدار دی، دلته چې خپلولي پالي هغه په څه پالي؟ یعنی د هغه تپوس به کوې، د هغه په غم کې به ودرېږي، د هغه په ښادۍ کې به ودرېږي. دې ځای کې اوس دا مال دره ورکول دا واجب نه دي په تا باندې. ولې واجب نه دي؟ ځکه چې هلته د هغه وس شتي، د هغه طاقت شتي. دغه شان دا څوک چې خپلولي پالي د ده طاقت ته به کتی کېږي. لکه اوس یو ورور غریب دی، د ده سره خپلولي پالل غواړي، خو د دې بل هم طاقت نه کېږي چې د سره مالي مرسته وکړي، نو دی په دې نه دی مکلف چې دی به اوس د ده سره په دې رشته پالي چې دی به د سره مالي مرسته کوي. نه، د دې نه علاوه چې د ده په اوس کې څه دي هغه به کوي. دغه شان ګوره یو ډېرې اهمې خبرې ته اشاره کوم او د ذهن کې کېدی. زموږ په ذهن کې دا ده چې خپلولي به نږدې کس پالي، که دا نږدې نه پالي دا د هغه کار دی. لکه داسې به ووایو دوه وروڼه دي او دا یو غریب دی دا بل مالدار دی. دا کم چې وس کېږي مالي دی د خپل ورور سره مرسته نه کوي. او که په دې باندې مې درته د پښتنو قصې وکړې نو حیران به شئ. ښه مخامخ یې نه چې دا ورور په مصیبت کې دی، په غم کې دی، بس پې خوشحالېږي موزه ښه دی چې دی غم کې دی. اوس دا ورور د دغه ورور سره خپلولي نه پالي په هغه څه کې چې په ده لازم دی، هغه ده چې ده سره مالي مرسته وکړي. او د دوی تره دی هغه مالداره دی، نو دا تره به ننداره نه کوي چې دی به ننداره کوي چې یاره خو رور رشتي خو چې رور دا کار نه کوي نو په دې بل باندې لازمیږي چې دی سره د خپلولي وپالي په دغه طریقې سره. نو بیا په دې بل خپلوان باندې لازم دی چې د ده سره مالي مرسته وکړي. هغه بل هم نه کوي او ته نږدې دی، د هغه نه اخوا چې څوک دی هغه به ورسره مرسته کوي. او په دې طریقې سره یو مسلمانه معاشره جوړیږي. دا خبره یاده کړئ، په دې طریقې سره مسلمانه معاشره جوړیږي.